السلام علیکم ورحمت الله. موږ د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې یو. هغه ساحه چې ګوري مکمله دا تاجکستان ده. دا ویډیو د دې لپاره کوم چې ډېرې ورونه شکایت کوي چې د دوی نه نورو خلکو پیسې اخیستې د خارج تګ لپاره. چا نه $10,000 چا نه $15,000 چې دلته دې وړم او دلته وړم او 10 ورځو د کار کوم، ایران ته ځو، پاکستان ته ځو، هلته یو میاشت تېر کا. ګوري ورونو که یو څوک تحصیل ته ځي هېڅ خبره نشته، هېڅوک نشي ویلی چې تاسو مه ځئ. خبره چېرته ده؟ که چېرته تاسو دې خلکو سره خبرې وکړئ چې ښه زه تا ته $10,000 یا $12,000 یا $800 ورکوم، ته ما ته د دې ویزا اخلې. اول درته دا وایي چې زه خپل صراف ضمانت در کوم، پاک عامیانه به وغږېږو چې تاسو پوه شئ. هغه درته وایي نه زما صراف سره کړی. دوی څه کوي؟ دوی دغه پیسې اخلي، حتی صرافان سره خبره کړې ده چې زه تا ته $1,00,000 جمعوم، یو میاشت 2 میاشتې لپاره، ته په میاشتې ما ته $100 راکړې، په $100 $100 راکړې. صراف نه دی خپل ګټه اخلي. خلکو نه د ویزو په نامه $2,000 جمع کړي، پاسپورټونه ته اخلي، کاپي کوي او هلته یې میز کېږدي، هېڅ ځي ته هم نه وړي. 2 میاشتو لپاره تاسو $2,000 دې سره دي، بیرته چې تاسو ځئ بس 100 ورکه او 500 ورکه او 600 ورکه او دا دی او هغه دی او دا دی. زما یو ملګري یو چا ورته ویلي چې زه تا وړمه خارج ته او پاکستان ته یو میاشت هلته لاړ شو او بیا د خارج کار کوم. ده ورته ویلې $100 اخلي، ویلې 15,000 که 14 هر څونه چې و. ده ورته ویلې زه 14 نه 20 در کوم، خو چې هلته ورسېدلم د پاکستان هر څه د دې مصرفونه په تاسو ویې نه منله. دی ټریک دی، دا ستاسو څخه پیسې وهي. دی په نورو ملکو کې دا صراف څوک د صراف څوک ضمانت کوي. $2-3 لکه ورسره ږدئ، ځان ته تاوان مه رسوئ. نه د خارج په شوق کې ځان ته تاوان مه رسوئ. ځمکې هلکانو ځمکې خرڅې کړې، دا بېچارهګانو پیسې ورکړي دي او تښتېدلي خلک هم تښتېدلي، صراف هم تښتېدلی، پیسې هم لاړې. نو دا سرحد ته د مخ ځکه مې تاسو دا ویډیو کړه چې دا سرحد چې مې کله ولیدو نو دا خبره مې په یاده شوه، ځکه ډېرو خلکو شکایت کو. نو ویل زه به تاسو د دې رازونو نه خبر کړم چې دوی دا پیسې دي، مافیا د تاسو نه پیسې وهي او پیسې موري او هېڅ چېرته هم نه وړي او تاسو نه پیسې وهي او سبا جنجال او په میاشتو میاشتې هم تاوان او پیسې هم تاوان او ځان ته هم تاوان رسوئ، پیسې هم درنه وهل کېږي. نو دومره سادګي مه کوئ چې هر څه کوئ اعتباري خلک یې، هر څه خپله تحقیق وکړئ، بل چا نه پوښتنه وکړئ، بل چا نه پوښتنه وکړئ. زه مطمئن یم تاسو سره هم همداسې شوي. د قاچاقي دا د اروپا لاره تاسو ته داسې اسانه کېدای چې په ګلونو کې روانې پاک صفا قرار موټر کې ناست یې، هلته اروپا ته به ورسېږي. او په لاره کې بیچارهګان بیا همدا قاچاقبر غلو سره لاره لري، همدا قاچاقبر نورو انسانان سره لارې وې تښتې، ایران کې وتښتې، ترکیه کې وتښتې، بل ځای کې وتښتې، بیچارهګان په کورونو ته ورته زنګ وایي پیسې وهي. زه مطمئن یم چې تاسو کې هم همداسې تجربه شوې. که چېرته تاسو کوم طریقه د دې غلو کومه طریقه تاسو معلومه وي نو تاسو کولی شئ لاندې کمنټ کې ولیکئ. جزاک الله خیره. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته موږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.